ځینې تمځایونه د اورګاډي نه وي، ځینې د انسان د ژوند وي. خلک راځي خلک ځي، خو ځینې زړونه هلته د انتظار په څوکې ناست پتې شي. بغکا زما د زړه د ورکرې تمځای لا هم ولاړ دی، لا هم د انتظار دوړې پرې پرتې دي، لا هم د خاموشي بادون پکې ګرځي، او لا هم زما د څوکې خالي پرده دی. ما فکر کاوه یو ورځ به ته راشي، لکه مسافر چې لکه مسافر د سفره بیرته راشي. ما هر ورځ د لارو خواته کتل، ما هر ماښام د قدمونو غږ ته غوږ نیولی و. د دې تمځای هره تیږه ستا نوم پیژني، هر دیوال ستا د یادونو لري. ما د انتظار د ساعت ستنې شمېرلې، خو وخت لکه ستړی مسافر روانو. هر سهار به لمر راوخوت او ما به له زړه سره ویل کیدای شي نن هغه ورځ وي، خو ماښام به راغی او بیا به خاموشي زما تر څنګ کې ناسته. خلک راتل او تلل، هیا هغه تل او تلې ده. باد مو سکی شو، ما د سپوږمۍ نه پوښتنه وکړه، لکه ورک مسافر چې خپله لار هېره کړي. ما د باد نه پوښتنه وکړه آیا هغه دې لیدلې ده. باد مو سکی شو او یوازې تیر شو. ما د باران نه پوښتنه وکړه، هره شپه زما د درد کیسه وړیګانې شمېري. ما خپل خوبونه دلته ایښي وو، ما خپل ادعاوې دلته تړلې وې، ما خپل احساسات د دې لارو سره سپالې وو. خلک وایي انظار انسان کمزوري کوي، خو هغوی نه پوهېږي. ځینې انظارونه د مینې عبادت وي، کله کله زه د غږ واورم زړه مې وایي شاید هغه راغله خو چې وګرځم یوازې خاموشه هوا وي. ما د خپل زړه دروازه خلاصه پرېښې ده، شاید یو ورځ د قدمونه راورسېږي. زه اوس هم دلته ناست یم د ورکریل په تمځای کې، د ورکو هیلو په منځ کې د خاموشو داو سره، که کله داسې احساس شي بفوا. ځینې کتابونه د المارۍ په دوړو کې ورک شي، خو ځینې کتابونه د انسان په زړه کې پاتې شي. نه یې څوک بندولای شي، نه یې څوک سوزولای شي، ځکه د زړه پاڼې د احساساتو نه جوړې وي برکار. زما د زړه کتاب لا هم خلاص پروت دی، د وخت دوړې پرتې دي، خو ستا د نوم تورې لا هم روښان ښکاري. ما غوښتل دا کتاب بند کړم او د یادونو ټولې پاڼې یې وتړم، خو هر ځل چې مې لاس وړو د زړه کومه پټه کیسه راویښه شوه. په لمړې پاڼه ستنده انځورو هغه خندا چې زما د ژوند سهار وه، په دوهمه پاڼه زما هغه خوبونه وو چې ما ستا د نوم په رڼا لیکلي وو. په دریمه پاڼه هغه ورځې پرتې وې چې ما به ستا د راتلو انتظار کاوه. هر ماښ پاڼه یو کیسه لوڼې پرانیزم او د سترګو نه مې خاموشه اوښکې راویځي. ما غوښتل خپل دردونه پکې پټړم، خو دردونه د سیوري په شان وي. هر ځای در سره وي، ما باران نه پوښتنه نه وکړه چې ولې ځینه مې خاموشه نه هېرېږي. باران چوپ شو او یوازې ما د سترګو په شان ورې. ما د باد نه پوښتنه وکړه
چې ولې ځینې خلک واز یادونه باد هم تیر شو لکه مسافر چې منزل ونلري هیره پاڼه ستا نوم اخلي هیرج مستا یاد را ژوندي کوي زه کله کله کتاب بند کړم او ځان ته وایم نو وربس دی هماغه پاڼې پرانیز ما پکې خپلې مسکاګانې هم لیدلې ژړاګانې هم ما پکې هغه شیبې هم پیدا کړې چې ما به ځان تر ټولو خوشحاله انسان ګڼلو او هغه شیبې هم پکې پرتې وي د دې کتاب پاڼې زړه شوي دي خو احساسات یې زاړه نه شول ما غوښتل نوي کتاب پیل کړم خو زوړ کتاب لا نیمګړی پروت دی هیره پا د نیمګړی خوب کیسه کوي هره ښه د ما زړه ژبه ده که کله د احساس وکړه چې زړه خاطرې دې بیرته راویښې شوې نو پوه شه ځینې کتابونه نه سوځي نه ختمیږي ځینې کتابونه د انسان په زړه کې تل پاتې شي